ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو ته وایي د افغانستان ستونزه باید خپله حل کړو، نړۍ په خپله مثلثو بحرانونو سره مخ ده. ډاکټر صاحب غني ویلي باید نړۍ ته ونه ګورو او دغه ستونزې باید په خپل حل کړو موږ او د حل لاره ورته پیدا کړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان له لوري د افغان کډوالو اجباري ایستلو په تړاو خپل پیغام کې ویلي چې ټول باید په ګډه د دغې ستونزې لپاره حل لاره پیدا کړو او په تیرو 40 کلونو کې دوامداره جګړې د اصلاحاتو او یو خدمتګار دولت رامنځته کېدو پر وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی. د نړۍ د ډیر لرې او نږدې هیوادونه اوس له همزمانو او مثلثو بحرانونو سره مخامخ دي. نړۍ د تیرو 50 لسیزو له ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي روابطو نه د وتلو او یو داسې نوی نظام ته د ننوتلو په حال کې ده چې شکل او څرنګوال یې لا پوره ترسیم شوی نه دی او د لوبې قواعد یې روښانه شوي نه دي. د نړۍ د تاریخ په دې حساس پړاو کې د هیوادونو او ولسونو بری یا ماته د هغوی په درک او ملي عواطفو پورې اړه پیدا کوي. د ښاغلي غني په وینا هغوی چې ځانونه په خپله ویشي او جلا کوي او خپل ستروالی او ارزښت قصداً ټیټوي له نورو عمیقو بحرانونو سره مخامخیږي او حتما به د خپلې لارې په موندلو او انتخابات کې اشتباه کوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چارې.